دوستانو وخت مو په خیر. نن ورځې درس چې دی څلورم درس دی د جرمني ژبې زده کړې ابتدایي برخې څلورم درس دی. نن ورځې منګه موضوع د ساعت څو بجې دی. ساعت په مورد مختلفه او ډېرې په زړه پورې جملې دي. زه وایم دوستانو کوشش وکړئ چې هره جمله څو دفعې تلفظ سره یادوئ او مې معنا زده کوئ. موږ د درس عنوان چې دی wie spät ist es. wie spät ist es. ساعت څو بجې ده. اوس دا که تاسو تحت لفظي معنا کوم بیا تاسو پښتو داسې لاندې جملې غوندې نه راځي. وی یعنې څو، شپېت دلته شپېت دلته بیا بله معنا ورکوي که زه تاسو ته تحت لفظي معنا کوم ist es jetzt. خو دې مفهوم یې دی ساعت څو بجې. وی شپېت ist es. ساعت څو بجې دې معنا دا ده. صحیح ده دوستانو. ورځو دوستانو لومړی جملې ته ورځو. د ساعت دا خو عنوان دی، ساعت وختونه. اوله جمله که وایي چې ساعت یوه بجه ده، څه رقم وایي؟ es ist 1 Uhr. تکراروم ډېر اساسي ارته وایم. es ist 1 Uhr. ساعت څو بجې ده؟ یوه بجه ده. ساعت ده es ist ده څو 1 Uhr یوه بجه. es ist ساعت یوه بجه. یعنی es ist 1 Uhr دې معنا ده ساعت یوه بجه ده. es ist 1 Uhr ساعت یوه بجه ده. دوهمې جملې ته ورځو. څنګه وایي چې د ماښام شپږ بجې که نه، ساعت شپږ بجې ده. دی یا ساعت شپږ بجې ده یا دی، دا به یې کو خبره شپږ بجې دي. es ist 18 Uhr. es ist 18 Uhr یعنی ساعت دی 18 Uhr 18 بجې. نو 18 بجو نه مطلب دا ده چې شپږ بجې د ماښام. ما تاسو ته یو طریقه وښودله چې چا درته ویلې چې 18 بجې دي، د اتو نه چې دوه کم کې څو راځي؟ شپږ. یعنی شپږ بجې د ماښام دي. څو بجې د ماښام؟ شپږ بجې. که څوک درته وایي په جرمني ژبه کې څه رقم وایي؟ شپږ بجې د ماښام دي، ته به ورته وایې چې es ist 18 Uhr. ساعت شپږ بجې د ماښام دي. صحیح ده. شپږو باندې دوه اضافه کې اته کېږي، یو ورسره یو ځای کې 18 بجې. صحیح نه؟ 18 بجې د ماښام. صحیح ده. اوس ورځو دوستانو څنګه وایي ساعت لس باندې درې بجې دي. ساعت لس باندې یعنې لس دقیقې د باندې درې بجې. څه رقم وایو؟ es ist ساعت دی 10 Minuten لس دقیقې nach یعنې په باندې یعنې تیرې سوي دي د څونه؟ 3 Uhr د درې بجو نه. د درې بجو نه لس دقیقې تیرې. څنګه وایي؟ es ist 10 Minuten nach 3 Uhr. وایي ساعت لس باندې درې بجې دي. څو بجې دي؟ لس باندې درې بجې دي. es ist 10 Minuten nach 3 Uhr. es ist 10 Minuten nach 3 Uhr. ورځو دوستانو بلې جملې ته څنګه وایي چې ساعت درې نیمې بجې دي. بجې دي بیرته دي ته اړو. صحیح ده دوستانو. درې نیم بجې دي. es ist halb 4 Uhr. ساعت درې نیمې بجې دي. es ist halb 4. halb 4 ګورې تاسو دلته څلور پکې ګورئ، داسې به نه وایي چې څلور نیم بجې. halb 4 مطلب نیم ساعت پاتې دی 4 څلورو بجو ته. نیم ساعت چې څلور ته پاتې څو بجې؟ خو درې نیمې که نه. نو چې هر کلم چې halb 4 چا درته ویلې یا halb 2 halb 3 halb 4 یو راکموئ. که 4 درته ویلې دې معنا درې نیمې. که ورته halb 5 ویلې دا څلور نیمې دي. که halb 6 ویلې پنځه نیمې دي. یعنې یو ساعت راکمیږي. دې معنا دا نه ده چې دا څلور نیم بجې، دې معنا ده چې دا درې نیم بجې، نیم ساعت پاتې څلورو ته. es ist halb 4 Uhr. ساعت درې نیمه بجې. دې ته باید ډېر فکر وي، ځکه چې تاسو کله یو ځای کې ترمین اخلئ یو بېهوردې سره یا یو ادارې سره، هغه درته وایي چې ته په halb 4 راسه، نو ته په وایي چې halb 4 دا خو څلور پکې راغتمن څلور نه. دې معنا دا ده چې دا درې نیم بجې باید هلته وي. es ist halb 4 Uhr دا معنا ساعت درې نیم بجې ده. اوس څنګه وایي چې ساعت لس کم څلور بجې دي؟ څه رقم وایي؟ ساعت لس کم. es ist وایي ساعت دی څو 10 Minuten لس منټه vor 4 Uhr. لس منټه مخکې د څلور بجو نه، یعنې لس منټه کم څلور بجې. څه رقم وایي؟ es ist 10 Minuten vor 4 Uhr. ساعت لس کم څلور بجې.
اوس ورځو دوستانو یو چاته وایي چې اوس ساعت څو بجې دی اوس یعنی ساعت څو بجې ده اوس که نه wie spät ist es jetzt wie spät ist es jetzt ساعت څو بجې ده wie spät ist es jetzt ساعت څو بجې ده ته ورته وایي چې پاو باندې 3 بجې پاو وایي فیرتل پاو وایي څلورمې حصې ته وایي څلورمې حصې ته چې وایي فیرتل وایي یو ساعت چې 8 دقیقې وي 8 دقیقې کې پاو څومره وي څلورمه حصه 15 دقیقو ته چې وایي فیرتل وایي اوس څنګه وایي چې پاو باندې 3 څه رقم وایي es ist وایي دا دي څو فیرتل پاو نخ باندې 3 اوس که څوک ته دا نخ چې ده ته ورته چې نخ چې ده ټمپورال پریپوزیشن ده ټمپورال پریپوزیشن چې ته وایي یعنی وخت پورې تړلی پریپوزیشن حرف اضافه es ist viertel nach 3 پاو باندې 3 بجې دي څو بجې دي es ist viertel nach 3 پاو باندې 3 بجې لا د خو نه وځي آفرین کوشش کوي ویل کې هم کمنټ کوي چې پوه شم څوک دا ویډیو ګوري بل دوستانو څنګه وایو چې پاو کم 4 بجې دي es ist viertel vor 4 es ist viertel vor 4 زه درته احمد wie viel Uhr jetzt ته ورته چې es ist viertel vor 4 پاو کم 4 بجې دي پاو کم څنګه وایي فیرتل وایي پاو فور وایي یعنی مخکې مخکې د 4 بجو یعنی پاو کم دلته مطلب کم ده یعنی پښتو کې معنا کم راځي یعنی مخکې د 4 یعنی دومره بجې ترې مخکې دومره دقیقې مخکې کنه 15 دقیقې مخکې 4 یعنی پاو کم 4 بجې صحیح ده یعنی ورته پاتې دي صحیح ده 4 ده پاو کم 4 بجې دي es ist viertel vor 4 اوس دوستانو څنګه وایي چې نیمه شپه ده او نیمه شپه ده سندرې خو په ډېرې په دې کې څنګه وایي چې نیمه شپه ده es ist Mitternacht نیمه شپه ده Mitternacht es ist Mitternacht نیمه شپه ده یو ملګری ته زنګ وهي هالو زنګ نیمه شپه ګرته ته ورته Entschuldigung es ist Mitternacht نیمه شپه ده warum hast du mich angerufen ولې دې راته زنګ وهلی صحیح ده Mitternacht وایي نیمه شپې ته دوستانو دغه کورس د هغه دوستانو لپاره ده یا د خویندو لپاره ده چې کورس ته لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې دی غواړي راسي جرمني ته یا په پاکستان کې دی غواړي راسي جرمني ته د هغه پښتنو ورونو او خویندو لپاره دی نو کوشش وکړئ چې خویندو لپاره دا کورس ډیر مفید ده بیا خصوصا هغه چې تنه په پښتو ژبه پوهیږي هغوی لپاره دا ډیر مهم ده es ist Mitternacht نیمه شپه ده څنګه وایي د سهار 7 بجې دي es ist 7 Uhr morgens ګورئ د سهار 7 بجې دي د سهار نقطه مې دی په خاطر ذکر کړی تاسو باید دا یاد وي ځکه چې بعضې هلکان مورګن وایي مورګن غلط راځي تاسو باید مورګنس وایي es ist 7 Uhr morgens وایي د سهار 7 بجې دي څو بجې دي د سهار 7 بجې دي es ist 7 Uhr morgens es ist 7 Uhr morgens وایي د سهار 7 بجې دي د سهار 7 بجې es ist 7 Uhr morgens اوس دوستانو څنګه وایي د ماښام 5:30 بجې دي څه رقم وایي ځکه مونږ خو په جرمني ژبه کې 5:30 ته وایو دا خو سهار راځي خو څنګه وایي چې 5:30 بجې د ماښام دي es ist 5:30 am Abend چې am Abend دی ویل مطلب د ماښام دی بیا هغه پوهیږي که am Abend دی ونه ویلې 5:30 دی دا مطلب 5:30 بجې هغه وایي چې سهار 5:30 دي خو که am Abend دی ورسره ویلې یعنی ماښام 5:30 بجې es ist وایي دا دی چې شی 5:30 5:30 یعنی نیم ساعت پاتې د شپږو ته 5:30 نیم ساعت پاتې د شپږو ته یعنی 5:30 بجې am Abend ماښام ګوري Abend په آخر کې اس نه راغلی لیکن دلته اس راغلی او دا ډیر مهم ده سهار لپاره ځکه مورګن وایي سبا ته وایي یعنی سبا ته که نه خو که اس دی ورسره یو ځای کې مطلب سهار es ist 5:30 am Abend د ماښام 5:30 بجې دي اوس دوستانو څنګه وایي ساعت 5 بجې ده es ist 5 Uhr es ist 5 Uhr es ist 5 Uhr wie viel Uhr څو بجې دي es ist 5 Uhr ساعت 5 بجې ها اوس څنګه وایي دوستانو یو چاته وایي چې یوه ورځ 12 ساعته لري څنګه وایي ein Tag یو ورځ hat لري 12 Stunden 12 ساعته بیا تکراروم ein یو Tag ورځ hat د چی نه په لاس راغلی دا د haben نه په لاس راغلی صحیح د چی پورې اړی دا د haben نه په لاس راغلی hat دلته چی څه وایي
دلته موږ گردان کړی ده حد د بیا ګرامر درس کې تاسو ته دا وایم ein Tag یو ورځ حد لري 12 Stunden بجې یعنی sorry Stunden ساعته 12 ساعته لري ein Tag hat 12 Stunden 12 Stunden ein Tag hat 12 Stunden یو ورځ 12 ساعته لري بل دوستانو څنګه وایي چې یو ساعت 8 دقیقې لري څنګه کوي ein Stunde یو ساعت hat لري 60 Minuten یو ساعت 8 دقیقې لري ein Stunde یو ساعت hat لري 60 Minuten دقیقې اوس دوستانو دا خو یاد ک دا اخرنۍ جمله د دوستانو اخرنۍ جمله به وایم بیا څه خبرې وکم ein Minut یو منټ چې دی hat لري 60 Sekunden 8 ثانیې یو دقیقه یا یو منوت ein Minute یو منټ چې دی یو دقیقه چې ده hat لري 60 Sekunden 8 ثانیې لري یو دقیقه 8 ثانیې لري 8 ثانیې ثانیې باندې لیکو 8 ثانیې څنګه جمع ده کنه یو دقیقه 8 ثانیې لري 8 ثانیې لري څنګه ein Minut hat 60 Sekunden دوستانو دا په یاد کې دا جمله یو ځل تیز اوس تیز زوایم wie spät ist es wie spät ist es ساعت 1 بجې ده es ist 1 Uhr ساعت 1 بجې ده es ist 18 Uhr ساعت 8 بجې ده es ist 10 Minuten nach 3 Uhr ساعت لس باندې 3 بجې ده es ist halb 4 Uhr ساعت 3 بجې ده es ist 10 Minuten vor 4 Uhr ساعت لس کم 4 بجې ده wie spät ist es jetzt ساعت 2 بجې ده اوس es ist viertel nach 3 پاو باندې 3 بجې ده es ist viertel vor 4 پاو کم 4 بجې ده es ist Mitternacht نیمه شپه ده es ist 7 Uhr morgens د سهار 2 بجې دي es ist halb 6 am Abend د ماښام 5 بجې دي es ist 5 Uhr ساعت 5 بجې ده es ein Tag hat 12 Stunden یو ورځ 12 ساعته لري eine Stunde hat 60 Minuten یو ساعت 8 دقیقې لري eine Minute hat 60 Sekunden یو دقیقه 8 ثانیې لري دا د دې ورځ څلورم درس دوستانو کوشش وکړئ چې دا ویډیو مو کتله یو کمنټ ولیکئ چې زه پوه شم دغه ویډیو تاسو په یوټیوب کې ولیدل او دوستان سره دا ویډیو شریکه کړئ ډیره مننه دی الله په امان ښې شېبې ولرئ